لا اله الا الله محمد رسول الله. زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کړي که زما به د ادنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په څلور مذهب مسلمان نه زه اوس بادشاہ یم اوس بادشاہ یم هغه بادشاہي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی. رحمان بابا وایي وای ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې او بیړه د غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي سر خورې لګیا ہے ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي. په دې ټکي پوه شوئ ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته ګذر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دې که باور کړې که په قدر په قیمت برلې اسمانې خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې میں ویلیو که نه ویلیو میں خو چیرې کوي میں د چیلې بچې هم کتلی دي کتلی هم دی که نزباني مرګ شي میں که په قدر په قیمت برلې اسمانې خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجز وربشي تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوان یې کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوځې سو بسور په اس د عمر تیز روان یې د اجل په نقارو به د تاراج کا که د درستی دنیا راج کوي سلطان یې مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه چې یې خولې وې په ثنا د رب ګویانې دا د خامه اندېښنه د کم دلیله چې ازغي کرې په تما د ریحان یې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه ته به مل د کم کاروان یې قیامت کې به دو ډلې جوړې شي یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته ښي طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنمیانو ډلې به نو حافظ الپوري وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه ته به مل د کم کاروان یې چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په ژوند کې د ارامتوب نه دې توبه کړې نه په ژوند دی چې دا ارړې ګډې سنبال کړې نه د مرګ نه رستو والله چې وکړې بیا نه کېږي لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه د ښځو د وجې نازلېږي تباه کېږي لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړي پخوا به ګیرخریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې
اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکړې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ تې ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دې ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشې په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشې سونه سحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز که مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې څه به کوئ انجام به م څه